ګران لیدونکو یو ځل بیا هم په خیر راغلاست. اوس ډاکټر صاحب راځو د وقفې څخه تر مخکې تاسو د مساعد کوونکو فکتورونو په اړه یادونه کوله، نو مهرباني. څرنګه چې ما مخکې ویل میندې په کلیو کې زیاتره مواجه دي او په وظیفوي شکل زیاتره په هغه اشخاصو کې چې دوی لکه په قصابیو کې د څارویو د حلال ځایونو یا کشتارګاه چې موږ ورته وایو په دې ځایو کې زیاتره مواجه د وظیفوي شکل لحاظه همچنان د څارویو د ډاکټرانو یا وترنرانو زیاتره مواجه وي د وظیفوي شکل لحاظه، یعنې عمده فکتورونه ادا کېدلی شي په انسانانو کې. همدارنګه شپونکیان څوک چې زیاتره شپونکیان هم په کلیو بانډو کې د مریضۍ سره البته په خطر کې واقع دي. ډاکټر صاحب راځو دې ته چې په افغانستان کې د دغه ناروغۍ د وقوعاتو په اړه که تاسو یادونه وکړئ چې په افغانستان کې د دغه ناروغۍ د وقوعات یا پیښې په کومو خلکو کې زیات دي او څومره امکانات شته په دې غزي کې؟ ډاکټر صاحب څرنګه چې ما مخکې وویل عرض مې وکړ زیاتره په کلیو کې میندې د دې مرض سره یعنې مواجه دي، زیاتره مساعد دي دې مرض ته په وظیفوي شکل. په افغانستان کې په صورت عموم ویلی شو چې دا مرض نظر نورو ممالکو ته ډېر شیوع لري، ځکه چې زیاتره دا یو مرض ورته ویلی شو چې یو اقتصادي لامل هم کېدلی شي چې د دې د شیوع او زیاتوالي لامل وګرځي، خصوصا په کلیو بانډو کې هغه اشخاص یا هغه کورنۍ چې دوی خپل حفظ صحت ته زیاتره متوجه نه وي یا د شیدو د تعقیمولو ته هم متوجه نه وي یا هغه شرایط یې ورته مساعد نه دي. زیاتره په افغانستان کې دا مرض که د نورو ممالکو سره مقایسه کړو زیاتر وقعات لري په افغانستان کې. ډاکټر صاحب اوس راځو دې ته چې دغه ناروغۍ لکه څنګه چې په پیل کې هم موږ یادونه وکړه چې په څو نومونو یادېږي، که تاسو د دې په اړه موږ ته هم معلومات راکړئ چې دا ناروغۍ په کومو نورو نومونو یادېږي، زموږ ګران لیدونکي به هم په دې پوه شي، نو مهرباني وکړئ. څرنګه چې مخکې وویل دا مرض د بروسلوس په نامه یادېږي، په بعض مواردو کې مالتا فیور هم ورته وایي دې مرض ته، تایفو ملارین فیور هم ورته ویل کېږي، میلیټنسنس هم ورته ویل کېږي دې مرض ته. خو زیاتره که په عامیانه ډول سره دا مرض په افغانستان کې په کلیو او بانډو کې زیاتره د حیواني مرغۍ په نامه باندې یادېږي. ډاکټر صاحب اوس راځو یو ډېر مهم پوښتنې ته چې آیا دغه ناروغۍ د اقتصادي وضعیت همدارنګه د چاپیریال پورې او بل په عمر او جنس پورې کوم تړاو لري که نه لري، که تاسو په دې اړه زموږ ګران لیدونکو ته یادونه وکړئ. البته ډاکټر صاحب ارتباط لري، مستقیم ارتباط لري. څرنګه چې ما مخکې وویل په افغانستان کې له جنس له لحاظه میندو کې زیاتره د وقعات شته دي نظر نارینهو ته، او په باندنیو هیوادو کې زیاتره د وظیفوي معروضیت له امله، یعنې چې دوی په حیوانانو سره مستقیما په تماس کې دي او زیاتره وقعات په نارینهو کې زیاتره واقع کېږي. په صورت عموم په اقتصادي وضعیت هم د دې کې ډېر رول لري. که چیرې موږ جهاني احصایو ته وګورو، حتی هغه هیوادونه چې دوی ادعا کوي چې د بروسلوز یا د حیواني مرغۍ وقعات هلته له منځه وړل شوي دي، شاید مبالغه شوې وي، ځکه چې په دغو وروستیو وختو کې څرنګه چې ما مخکې وویل اقتصادي فاکتور یا لامل زیاتره په دې کې رول لري. اوس موږ تاسو د مالي بحران شاهدان یو په افغانستان په نړۍ کې، البته چې دا هم یو اقتصادي لامل دی. زیاتره د دې شیوع په ارتباط باندې حتی په امریکا کې په اروپا کې د وقعات هم زیات شوي دي او زیاتره په آسیا کې هم طبعا چې د وقعات زیات دي او مخ په زیاتېدو دي. یعنې اقتصادي لامل زیاتر په دې کې رول لري او متاسفانه په افغانستان کې د مرض هم عمده علت اقتصادي فاکتور هم کېدلی شي او په کلیو کې د عدم آگاهی یعنې د معلوماتو نشتوالي له امله هم
په افغانستان کې د شیوع زیاته ده او وقعات هم زیات دي. بیا هم مننه. اوس راځو ډاکټر صاحب د دغه ناروغۍ تشخیص ته چې زموږ رالیدونکي خو په یو څه حد پوه شول. که تاسو په دې باندې یادونه وکړئ چې دغه ناروغۍ څنګه کولی شو چې لا د موضوع د لا پوهېدو دپاره موږ څنګه کولی شو چې دغه ناروغۍ د تشخیص په اړه معلومات لاسته راوړو چې تشخیص یې څنګه کیږي؟ څرنګه چې ما مخکې وویل کلینیک د دې مریضۍ زیاتره تبه یو غیر وصفي تبه په دې مریضانو کې لیدل کېږي. که چیرې په دې کې هم د څارویو سره په تماس کې که زیاتره هغه اشخاص چې د څارویو سره په تماس کې دي یا د وظیفوي لحاظه یا په کورنۍ کې اهلي څاروي ساتي، نو د دې تاریخچه اخیستل په تشخیص کې ډېر رول لري. که چیرې یو شخص یا ښځه په کلیو بانډو کې په تماس کې وي، نو اول پوښتنه د ډاکټر د دوی د تماس د تاریخچې په هکله باندې چې دا په تشخیص کې ډېر کومک کوي، ځکه یو وصفي کلینیک موږ د مریضۍ کې متاسفانه نشته. دا یو تبه لرونکې مریضۍ ده چې دا تبه په هر مرض کې واقع کېږي، په دې کې هم واقع کېږي. یعنې وصفي اعراض علایم یا نښې و نښانې موږ نشو کولی چې په دې مریض کې پیدا کړو. نو په دې خاطر باندې منظم تګ د ډاکټر ته او صحي مرکز ته د یو ناروغ که چیرې دوی په تبه باندې اخته کېږي همدغسې وصف ولري او د ځان درد یا د بندونو او د ملې درد ورته پیدا شي خصوصا، او په کار کې د دوی په جریان د کار کې زر خسته کېدل یا کسالت دوی ته واقع شي، نو دوی زر ته زر باید کلینیک ته یا صحي مرکز ته ځان ورسوي او ډاکټر مربوطه ډاکټر اول باید د بروسلوز یا حیواني مرقي په فکر کې او دوی ته لازم معاینات ورکړي چې د وینې معاینات ورکول کېږي دوی ته چې دا هم په تشخیص کې رول لري. او په دوهمه کټګورۍ کې د کلچر معاینات ډېر رول لري. د وینې کلچر، د ادرار کلچر، د هډوکو د لمنځ نه کلچر اخیستل کېږي چې اوس پیشرفته معاینات لکه د پی سی آر معاینات هم په دې کې ډېر رول لري. نو دا معاینات ورته اجرا کېږي او منظمه تاریخچه د مریض نه اخیستل کېږي او منظم تداوي ورته شروع کېږي. دغه عوامل ډېر رول لري په تشخیص کې، یعنې تاریخچه د مریض، مواجه کېدل د مریض یعنې د څارویو سره، دا په تشخیص کې ډېر رول لري چې وروسته بیا په تداوي کې هم ډېر ارزښت لري. ډاکټر صاحب مخکې د دې چې راشو تداوي ته او تداوي په اړه یادونه وکړو، که چیرې زموږ ګران لیدونکي څرنګه چې زموږ په هېواد کې کلینیکونه او شفاخانې په بانډو کې کلو بانډو کې او په لرو ولسوالۍ کې ډېر کم دي، البته په نشي حساب باندې دي. که داسې یو ناروغۍ سره چې تاسو یادونه وکړه او داسې یو حالت ولري مخامخ شي، نو دوی باید څه شی وکړي؟ کله چې څنګه چې ما مخکې هم وویل یو ناروغ که چیرې تبه ولري زیاتر د ځان کسالت ورته پیدا شي او په ډېر کم کار باندې دوی احساس خستګي او کسالت ورته پیدا شي. او یو ډېر مهمه موضوع چې موږ مخکې ورته اشاره ونه کړه په نښو او علایم د مریضۍ کې چې هغه د شپې خولې دي چې دا هم په تشخیص کې ډېر رول لري. که چیرې د شپې خولې ورته پیدا شي د مریضانو ته او د ملې دردونه او د مفاصلو درد ورته پیدا شي، نو دوی د زر ته زر کلینیک ته مراجعه وکړي یا صحي مرکز ته یا شفاخانې ته دوی مراجعه وکړي او خپل معاینات دوی تکمیل کړي. او په ضمن کې حتی په داسې حالت کې واقع کېږي چې دوی تا کلینیک یا صحي مرکز ته تلل هم د دوی ډېر د مشکلات سره، یعنې ډېر په سختۍ باندې کولی شي چې صحي مرکز ته مراجعه وکړي. نو ډاکټر په دې باندې مکلف دی چې اول د حیواني تبې هم دوی په تشخیص کې دوی باید په نظر کې ونیسي او دوی ته هغه لازم معاینات چې دي یو صحي کارکوونکی باید هغه معاینات ورته ورکړي او مریض منظمه تاریخچه واخیستل شي او پس تشخیص نه منظمه تداوی باید ورته شروع شي. مننه ډاکټر صاحب. ګران لیدونکو، لکه څرنګه چې زموږ د خپرونې وخت په ختمېدو دی او تقریبا ختم دی، او همدارنګه زموږ بحث هم ډېر اوږد دی او دغه بحث چې موږ په دغه ناروغۍ باندې وکړو کافي نه دی. نو څرنګه چې دغه خپرونې وخت زموږ ختمیږي، نو دغه خپرونه دویمه برخه تاسو کولی شئ چې په راتلونکې اونۍ کې هم وګورئ تر څو د دغه ناروغۍ په اړه لا زیات معلومات لاسته راوړئ. نو ډاکټر صاحب ستاسو مننه چې تر دې دمه مو ملتیا وکړه. تاسو نه مننه او د ژوندون تلویزیون هم مننه چې موږ ته وخت راکړه چې د یو ډېرې مهم مریضۍ په هکله موږ د ګران لیدونکو سره
خپل خبرې شریک کړو. مننه کوم رمضان. ګران لیدونکو دا و زموږ د دې ونې خپرونه، تر بیا مو په بخون کې خدای سپارم. الله مل شه، خوشحاله شېبې ولرئ. دغه خپرونه د کلینیک دکتر زلمی خان احمدزی متخصص بین المللی جلدی و زیبایی صورت لخوا تاسو ته وړاندې شوه.